په یو آرام او ښکلي کلي کې دوه ملګري اوسېدل. ګل خان او شیرا. ګل خان یو محنتي او قناعت کوونکی هلک و، خو شیرا تل د شتمن کېدو خوبونه لیدل. یوه ورځ دوی د غرونو په یوه زړې غار کې د سرو زرو زاړه سکې وموندلې. د دواړو سترګې وځلېدې، خو د شیرا په زړه کې هماغه وخت لالچ پیدا شو. شیرا په زړه کې ویل، که زه دا ټول سره زر یوازې ځان ته واخلم، نو زه به د ټولې سیمې تر ټولو لوی خان شم. کله چې دوی سره زر راایستل، ماښام شو. شیرا وویل، ګل خانه، ته ستړی شوی، زه به کلي ته لاړ شم او خواړه او اوبه راوړم، ته دلته پاتې شه. خو د شیرا نیت ښه نه و. هغه په لاره کې په خوړو کې زهر ګډ کړل تر څو ګل خان له منځه یوسي. په غار کې ناست ګل خان هم د لالچ ښکار شو. هغه فکر وکړ، که شیرا راشي نو باید نیم سره زر ورسره ویشم، ولې نه دا چې هغه هم ختم کړم. کله چې شیرا بیرته غار ته راغی، ګل خان له شا څخه په یوه درانه ډبره پرې برید وکړ. شیرا ماغل ته ساه ورکړه. ګل خان خوشحاله شو چې اوس ټول سره زر د هغه شول، خو هغه ډېر وږی و، نو بې له فکره د شیرا راوړل شوي خواړه یې وخوړل. څو شېبې وروسته زهر خپل اثر وښود. ګل خان هم د سرو زرو ترڅنګ په درد او عذاب مړ شو. سبا سهار کله چې د کلي خلک د دوی په لټه کې راغلل، هغوی په غار کې یوازې دوه مړي او د سرو زرو یو ډک ځای ولید. یو مشر ویل، لالچ نه شیرا پرېښود او نه ګل خان، سره زر هماغه پاتې شول، خو دواړو خپل لاس ول او خپل ژوند له لاسه ورکړ. همدا ده د لالچ پایله. کله چې انسان لالچي شي، نو هر څه له لاسه ورکوي. ایګ اسکر پاپ. که تاسو تر دې دمه زموږ ویډیو ګورله، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ، ترڅو زموږ راتلونکې کیسې تاسو ته په لومړي ځل ورسیږي.